د لمانځه فرضونه دا ډیره مهمه خبره ده. زموږ ډیری ورونو او خویندو ته د لمانځه فرضونه نه دي زده، خو زه درته نن په دغه ویډیو کې واضحه کوم. خو ته هم کوشش وکړه چې دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. د الله د رضا لپاره حتما ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. په لمانځه کې 14 فرضونه دي، 6 دینونه و بهر. دا و بهر چې دي و شرطونه دي: ځای پاک، بدن پاک، جامې پاکې، ستر عورت پټول، وخت پیژندل، نیت کول، قبلې ته مخامخ درېدل. او 6 چې دي دا ارکان دي: تکبیر تحریمه، قیام، قرائت، رکوع، 2 سجدې او آخري قاعده. دا د لمانځه فرضونه دي. که چېرته له تاسو نه چا پوښتنه وکړه چې په لمانځه کې څو فرضونه دي، نو تاسو به ورته ووایئ چې په لمانځه کې 14 فرضه دي، 6 دینونه و بهر چې دي هغه جای پاک، جامې پاکې، بدن پاک، ستر عورت پټول، وخت پیژندل، نیت کول، قبلې ته مخامخ درېدل. دا یو شرطونه دي او 6 پکې ارکان دي. ارکان: تکبیر تحریمه، قیام، قرائت، رکوع، 2 سجدې او آخري قاعده. ډیره اسانه ده دغه د لمانځه فرضونه ول. نو دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو پورې حتما ورسوه د الله د رضا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.